بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، پرون مو چې کوم درس ویلی د هغې درس په ادامه کې موږ او تاسو مخې ته ځو. سورت فاتحه ده. دوه لومړني آیاتونه مو وویلې، هغه مو انشاءالله تکرار کړي، یاد کړي مو دي چې هغه زه یو ځل وایم بیا مخکې درس راځو. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم. دا دوه آیتونه مو وویلو او یاد کړي مو دي. انشاءالله راځو موږ او تاسو 25م درس صفحه 23مه ده او سورتونه کې د سورت فاتحې څخه دوه آیاته وایو چې هغه مالک یوم الدین او ایاک نعبد و ایاک نستعین ده. نو راځئ ګرانو زده کوونکو ما سره اوسئ. مالک یوم الدین، هغه څه چې تاسو دلته ګورئ هغه به انشاءالله د رسم خط عثماني مطابق اوسي. موږ او تاسو اکثر دا مالکي ګرانو زده کوونکو سره هم ګورو په قرآن کریمونو کې مالکي. دا هم صحیح ده، لیکن بهتره دا ده چې په ولاړ زورې ولیکو او په ولاړ زورې وپېژنو تر څو نورو روایتونو ته زموږ او ستاسو قرآن هم شامل اوسي. لکه تاسو قاري صاحب عبدالباسط پیژنئ، د نړۍ مشهور خوشوازه قاري ده. کله نه کله د هغه لهجه تاسو مالک یوم الدین، نو که داسې ولیکو نو دواړو روایتونو ته به شامل اوسي. راځو مالکې میم چې لري ګرانو زده کوونکو زور، هغه نه وروسته الف. دا زموږ او ستاسو د روایت حفظ لپاره نشی کېږي. ما لام چې لري ګرانو زده کوونکو زیر لی کاف چې لري زیر چې کېږي کې لیکې. ګرانو زده کوونکو دغه دوه زیرونه او همدارنګې دوه پیښونه یو نیم حرکات بعضې وخت کې تاسو پټ نه کوئ، یو حرکت په بل حرکت کې نه د ورخطایي له وجې نه ورک نه شي. مالکي نه، مالکي یو مالکي لیکي مالکي. میم الف زر ما لام زر لی لی کاف زر کی مالکی سره رقم بشي مالکی. ګرانو زده کوونکو ما سره تکرار کړئ مالکی. راځو ورپسې یوم الدین ته. ګرانو زده کوونکو یومي دا څه رقم ده؟ یا باندې زور ده. میم واو سکون لري یو. دغه واو ته واویلین وایي چې شونډې کله په دې باندې ګول کو نو نرم حالتي یو نه یو می. دا به څه رقم اوسي؟ یا باندې به زور، واو باندې به سکون، میم باندې به زیر. نو چې به وي یومي. مالک یومي الدین. د دین کلمه مالک یوم الدین کلمه چې موږ تاسو ګورو نو ګرانو زده کوونکو ورباندې دریم آیات لیکم. دو آیاتونه مو مخکې ویلي. راځو ګرانو زده کوونکو الدیني مدیني. دلته لام او الف حرکت لري نه ګرانو زده کوونکو؟ آفرین، تاسو ګورئ اوس مو یاد کړي دي.
هیڅ مشکل نشته. تاسو ډیر زیرکه شاګردان یاستئ، مننه شاګردانو. نو دلته الف او لام کوم حرکت نه لري. هغه نه وروسته دال بیا دال، دال او بیا دال. اول دال سکون، دویم دال زیر لري. یا چې لري سکون نون زیر. نو څه کېږي؟ مدین. ګران زده کوونکو راسئ تکرار کړئ. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. راځو ایجی ته. میم زر ما یا میم الف زبر ما، لام زیر لی، کاف زیر کی، مالکی یا واو زبر یو، میم دال زیر مد، دال یا زیر دی، نون زیر نی. په حالت دی وقف کی یوم الدین، مالک یوم الدین. ګرانو زده کوونکو دغه دال مشدد ده. دغه مشدد معنا دا چې داسې دال سکون او بیا دال زیر لري. نو تکرار شوی دی. چې دی تکرار شوی. په دې کې قاعده درته ښیم ګرانو زده کوونکو. بعضې حروف دي چې هغه باید سخت وویلی شي. هغه زه تاسو ته لیکم. الف می ولیکه، ب می ولیکله، جیم می ولیکه، دال می ولیکه، اجیدو که، قاف، طا او یا په ترتیب طا او همدارنګې قاف، همدارنګې کاف. چې یو حرف بل زموږ نه پاتې ده ګرانو زده کوونکو. با الف، با، تا، جیم، دال، طا، قاف، کاف. دا به سخت وایو. په حالت د شد کې به په دې اواز بندېږي. ګورئ اب، اد، اج، اد، مد، اط، اق، اک. اواز به مو پیسي شوي ګرانو زده کوونکو بند وي. یعنې څو حروف لرو چې په حالت د شد کې به په دې باندې ګرانو زده کوونکو اواز بندي. هغه دي یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته حروف مشدده د شدت والا لرو. راځو ورپسې بل آیت ته. ایاک، 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 ایاک. موږ او تاسو دا څه شی ګورو؟ حمزه زیر والا، یا سکون، یا باندې بیا زور، بیا الف، بیا کاف. نو دا څه شی ده؟ ایاک، ایاک نعبد، نعبد. نون د عین سره بې پیخ دال پیخ. نو ترکیب به سره کمی. نون زور، عین سکون، با پیخ دال پیخ، با پیخ دال پیخ. نو څه شو؟ ایاک نعبد، ایاک نعبد. ګرانو زده کوونکو دلته دا ایجي سره رقم وایو. الف یا زیر ای، یا الف زبر یا، کاف زر کا، ایاک. نون عین زبر نا، با پیش بو، دال پیش دو، نعبد و ایاک
وإياك همغا مخكناي تكرار وإياك وبني زوار دقران زكونكو ألف زير يا سكون يا زوار ألف إس حركتنا كاف زوار وإياك نسين التلقام تلك تاستا ظاهروسي نستعين سماياتو سلو دريم رازو سلو رمايات لكو دلتا نون دي سين سرايو زيادة تا زوالري عين زير ديا سرا نون بيخ نستعين سرا قم ده نون زوار سين سكون تا زوار عين زير يا سكون نون بيخ سرقم ده نستعين إياك نعبد وإياك نستعين ألف يا زر إيا زبر يا كاف زبر كا إياك نون عين زبر نعبا بيشبو دال بيشتو نعبد واو زرواي بيزي يا ألف زر يا كاف زر كا وإياك نون سين زبر تا زبر تا عن يا زر عين بيشنو بحالات دي وقف كي نستعين نقران زكاونكو زوايم راتا زير شي مالك يوم الدين تكراكي مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين گران زکونکو دا زمونږ او ستاسو نننی درس په آخره کې مو په خدای سپارم ومن الله توفیق